پسې مه کوئ 2 روپۍ کونې هستې تاسو نظامو پسې کونې نه خلوئ. نو ته چېرته داسې د سړي زوی چې ته داسې غټ سړی چې ته راغلی دلته زه هېڅ وخت قوم پرستي نه کوم، هېڅ وخت نه دغه حکومت پرستي کوم. شه ته دا راته وایه چې ملا عمر څنګه مسلمان و؟ څنګه مسلمان و؟ تا ته خو معلوم سوی به وي. نو زه ښځه غیمه چې ما ته معلوم ده. ما مردګاو لیدلی هم نه دی بیخي. دا مردګاو لکه هیبتک په کونه ننوتی ده، په مردګاو د ښځې په کونه ور ننوتی ده. ورونه جانه آرمونه یې آرمونه یې د هغه پلار ده تا خور ده کونې وغیمه کته څه تا خور وغیمه کڅه تا خور ده کونې وغی شیشه وټکه بېناموسه تا د ملا عمر په ښځه کې غڼ بوزمه د یو عرب لپاره دې واخیستل ټول افغانستان دې تباه و برباد که بېناموسه ته راغلی دلته مسلمان ده د تا په رقم ته د مسلمان خور وغیمه چې افغانان دې واخیسته در په دره دې کړه ته راغلی مسلمان ده. مسلمان داسې بېناموسه بې وجدانه بې غیرته پرېږده ما خپله خوله مه پرې ستړې کوه په داسې خلکو باندې. داسې مسلمان لا ښځه وغیمه یې خرکوسه خپله په اروپا کې کونه ورکوي، خپله خور دې په اروپا کې په آرمي په کالجو کې وروره جانه 6 درسونه وایي ته راغلی دلته مسلمان یې بېناموسه. مسلمان دې تا په رقم ته یي. وعلیکم سلام. واوره ته چې اوس وایې پوه شولې چې دا مسلمان نه ده، دا ولې مسلمان نه ده؟ داسې ګناه کړې چې مسلمان نه ده. بیا زه درته وایم ما ته مسلمان ته مسلمانیت ثابت کړه دلته څه رقم ته ثابت وده غوږ څه درته ثابتوم. مسلمانیت یې دغه دی پوه شولې د محمد بیرغ یې پوه شولې اوچت کړی او که محمد بیرغ محمد دا راته وایه محمد که محمد بیرغ اوس ته لمونځ نه کوې ته کافر یې 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 ته ولې دونه چالاکي کوې تا سره خلاصوم. ته ما ته دا وایې ته کافر یې ته کافر یې کافر خو خدای نه قسم ما وتای خارج پراته یو ملنځ کوو کې نه کوو هغه په د مای د زړه په زور کوو. کافر خو اصلي که ته چې په ملنځه خبر نه 15 وخت ملنځ نه کوې خپله کافر سړی کافر خو تا نه ته کافر یې ته لمونځ نه کوې خبره کوم ته لمونځ نه کوې ته ما ته دا وایې ته لمونځ نه کوې چې ته کوې نو بیا ته مسلمان یې که کافر یې دا ما ته وایه. نو مردګه کوم مسلمان دی د چا لپاره بنده لپاره لمونځ کړی کوم خرکوس مردګ زه درته وایم چې دا کافر ده که نه زه درته وایم په سترګو وینې چې هغه دی وروره په خپل 15 وخته ملنځ کوي پوه شولې پر سجده د شپه ورځ پوه شولې د دین په لاره کې خپل سر ورکړی دی پوه شولې په ما او تا باندې چې جوړېږي خپل په خارج کې وروره پراته وي وروره جانه یو ملنځ کوو کې نه کوو یا ته خدای ته 15 وخته ملنځ کوې دا اوس په خارج کې چې پوره تې کوې نه کوې قسم دی که په ملنځه خبر لرې ته خبره پر ملنځه باندې نه په خبر یو ملنځه نه که زه در باندې خبر یم دا اوس بیا دا څه ګرځې شپه ورځ پوه شولې خپل غسل نه کوي شیطان خطا باسي زما زه خبر دی وګوره بیا دې ته دا خو ته په سترګو وینې چې شپه ورځ دی پر که تاسو ته خور دي تا مسلمان وغی چې ته راغلی دلته وروره جانه لمونځ کوې نه کوې خرکوسه مردګه وه ته راغلی دلته لمونځونه دې موږ ته تعریف کړي دي وروره که څه بېناموس یې زه خپله په یوروپ کې دې کونه ورکوې تا خور د کوني وغی مې راغلی دلته د یو ملا عمر خرکوس مردګه طرفداري کوي بېناموسه مردګه وه. سلامونه در ورسېږي ټولو ته. سلام وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. صحت لرئ؟ شکر د کلیوالو په خیر تکړه یې والا په دعا دې ورور ده یو دقه وروره ته دې مایک بند کړه د کلیواله ستړی مه سې مهرباني خیر یې سال لرې وروره جوړ یې شکر دی مهرباني. کوم کشور کې زندگی کوې چیرې دا پوښتنې څه شته کوي خو مهرباني خبرې دي وکړه چې هر چېرته یې ځمکې په سر دې اسمان لاندې وروره خانده مې پوښتنه ده کنه مالې کوم کشور کې زندگی کوې چیرې افغانستان کې وزیر اکبر خان 14 سره کې افغانستان وزیر اکبر خان 14 سره کې ها بېشک دا معلوم مهرباني مسلمان نه ده لکه چې نه دې ما ته مسلمانیت تعریف که څه رقم ته صحیح ده ډېرې نیتوی کلي د ډېرو خلکو یې نیتوی کلي خدای شته خپله خو مسلمان یې الحمدلله الحمدلله. ښه ته اسلام راته تعریف که چې ته څنګه اسلام یې څه رقم مسلمان یې ته مسلمانیت دې ما ته تعریف که اسلام تعریف که ته اسلام تعریف شوی ده چې زه پوه ته اوس دلته ما ته پوښتنو ته راغلی که ته وروره جانه دلته اوس ما ته دا د اسلام برنامه نه ده دلته اسلامي برنامې دي که ته څه خور دې وغی مه بېناموسه
دلته څه اسلامي برنامې نه دي چې دلته ته اوس اسلامي برنامو ته راختلی زه تا ته اسلام تعریف کوم اسلام تعریف کوم چې کله مې اسلامي برنامه راوړله بیا خبرې کوه پوه شولې دا خو څه مدرسه نه ده که نه سلام علیکم زما وخت شته وعلیکم سلام جوړې وروره تکړه یې ښه یې جوړې په خیر یې کراري ده قربان دی چې په هر کشور کې اوس یې پوه شولې دغسې بیرکونه د پورته پوه شولې یو عمر ورنه ایسته که نور ښکلی عکس زبردست عکس دې لګولی پوه شولې زما د طرفه د لایکونه ده مننه خوشحاله اوسېږه کامیابي دې غواړم ته دې ژوندی وي خلک وایي ملا عمر یو د عمر ایسته که ترېنه پوه شولې نور بیخي ښه عکس د جوړ کړی سمه ده هغه به ترنه لرې کړم بالکل سمه ده ځکه دا خو د پاکستان او د امریکا سپی ده که نه په دواړو سترګه زه یې پېژنم چې سپی ده ټول خلک یې پېژني ته نه زه او ته نه یم پوه شولې هر څوک یې پېژني بس قربان دي دغه عمر ورنه ایسته که نور سمه ده هغه به لرې کړم ترنه سمه ده مننه قربان ده امین الله ستړی مه سې امین الله مایک دې خلاص که ښه یې جوړې په خیر یې مهرباني دا عکسونه مکسونه دیم لګولو دي خبرې هم کوي که نه دښمن ورته وایي که دوست ورته وایي دې سړي وروره که غیرت لري ما سره بحث وکړه غیرت لري بحث وکړه له غیرت سره دې خور وغی مې خو مایک بند کړه له غیرت سره دې په مور ګڼه بوزه مې ته داسې تکړه مسلمان یې تا خور وغی مې خو لږ صبر وکړه مایک دې بند کړه چې بیا دې کته خطا کومه په خور دې غڼ نه باسم بیا در باندې شیشه ټکومه دغلته دې لکه سپی ټکومه د ملا عمر سره دې په ښځه غڼ بیا یو ملت یو پرېږده چې دا ما سره بحث وکړي خور کوستې وغی د تا باندې مسلمان ملا عمر هم خور غیمې تام خو ما سره بحث وکړه د تا بیا یو څو شل ورې خور وغی مې کنځا مه کوه تا خور د کوني وغی مې دلته څه مدرسه نه ده چې راسې دلته اسلامي کنځلې مه کوه څه رقم اسلام تعریف کولی نشي اسلام تعریف کولی نشي دلته څه اسلامي برنامې نه دي بې ناموسه دلته څه اسلامي مدرسه نه ده چې په مور دې غڼ بوزمه دې خرسو خو تا خور د کوني وغی مې کته څه تا خور وغی مې غیرت لري کته څه ستا خور وغی مې د تا باندې پښتون هم په مور غڼ بوزم کته څه خور کوستې له ملا عمر سره وغی مې ته ښځه دې هیبتي وغی مې هیبتي سره دې په خور غڼ بوزمه راغلی دلته وروره جانه خبرې ته دې ګوره اسلام راته تعریف که تاسو په داسې شور جوړ کړی د ظالمان خبرې ته غوږ ونیسه ملګريه یوازې همدې کس سره دې کار ده که نه پوره نظام سره یا پوره دولت سره دې داسې کار ده دا اوس د طالبان ته مثال دا تصویر دې هم لګولی دا مثال کنځلې هم ورته کوي نو یوازې همدا کس ته هدف ده که نه ټول دولت د هیبت الله د ملا عمر ټولو سپیو سره مې کار ده چې په افغانستان کې ډله شتون لري چې بیا دومره ځان ته یو څه شی وایي بس ځان ورته براله که جنګ ورسره وکړو که نه وبې کړو که نه جنګ ته خو موږ اماده یو که نه څه وخت کوې جنګ کو وبې کړو له خیره سره ته ولې ورخطا یې ته دې خپل تصویر ولګوه زما خپل تصویر د لاړ څه پروفایل ته مې لاړ څه زما ویډیو خوشه غول خورې خپل تصویر ده خپل تصویر دې دغسې ده د راشد خان تصویر دې لګولی راغلی دلته خبرې کوي څه شي ویاړ دی ده خبر ته غوږ ونیسه دا اتلان دي دغو پسې به دا موږ هم وایو چې اتلان دي دا د جمهوریت اتلان دي دا د امارات مردګه او سپي اتلان نه دي دا د جمهوریت اتلان دي دا د جمهوریت روزنه ده چې دې اتل ته کس لګولی دا د جمهوریت اتلان دي دا د جمهوریت چتر لاندې رالوی سوي دا د ملا عمر د پنجابي مردګه او د چتر لاندې نه دي رالوی سوي چې وروره جانه کونه درته راړولې د وروره جانه خلکو ته وروره جانه په کونه خبرې کوي تا داسې پاچا لیدلی په ټول عمر باندې چې په کونه خبرې کوي ته ماته دا ووایه چې تا داسې یو کار کړی د مثال دا کسټیم جوړ کړی دا ګوره د پاکستان د امریکا بیرغ دې مه کړی ته خپله دا ویډیوګانې دې نه ګورې چې یو خواته د جنرال هغه عکس ته لګولی دی یو خواته د امریکا بیرغ لګولی یو خواته د افغانستان ملي بیرغ دې لګولی ده ته خپله تا سره دا ښایي امریکا ته دوست وایي بالکل ښایي ته ما پرېږده ما څه کوې ماته دا وایه چې هیبت الله دې په خونه ننوتی په کونه خبرې کوي ولې ملت ته ځان نه ښایي نر کار کړی ته پسې ښه چې نر کار یې کړی ده نو بیا خو ته داسې مردګاوې چې د خپلې خور پوښتنه ته خور د کوني ووایي نار کار کړی ده غولنه نار کار کړی ده چې په مور دې هلته پنجابی خیزي
بیا د دې تاسو نر کاروای کنه دغه همدا نر کار ښکاري چې وخت سره باندې نه نو قسم دا وای چې نار کار کړی دا پوښ سن نار کار پوښ ولې د دې پم د پنجابي دا وعلیکم سلام نعمت الله کمانډو ستړی مې